د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه پام وکړئ څو لنډو مهمو خبرونو ته د کالیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د 158 پروژو تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان د کالیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست وزیر په لسو ولایتونو کې له 1 میلیارډ زیاتو افغانیو په ارزښت له پرمختیایي شوراګانو سره د 158 پروژو تړونونه لاسلیک کړل. دغه وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د پروژو له ډلې مهمې د کندهار په ارغنداب سیمه کې د جنګ له امله د رامنځته شویو ورانیو د بیا رغونې 138 رغنیزې پروژې دي چې 810 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. اعلامیه زیاتوي چې 200 میلیونه افغانیو په ارزښت شل نورې پروژې به د هیواد په 9 ولایتونو کې چې بادغیس، فراه، غزني، جوزجان، کونړ، نورستان، ننګرهار، تخار او زابل پکې شامل دي پلي شي. دغه پروژو کې د محافظتي او استنادي دیوالونو، د کرنیزو کانالونو، بولډر دیوالونو، کریزونو او سولر پمپونو جوړول راځي. بلخوا بغلان چارواکي وایي د نهرین لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. د بغلان چارواکي وایي پر نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو د پشا تنبولو په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له 3 وسلوالو سره وژل شوی دی. د بغلان د امنیه قوماندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې طالبانو تېره شپه له څو لورو د نهرین ولسوالۍ په زړه ښار حمله وکړه چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال قریب مجید له 3 نورو وسلوالو سره ووژل شو او د طالبانو لاس غړي ژوبل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د بغلان پر نهرین ولسوالۍ دغه حمله یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د برکه ولسوالۍ ونیوله. د برکه ولسوال ویل د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله له دغه ولسوالۍ په شا کېدو ته اړ کړی شوي وه. او د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت کرنیز پورونه منظور کړل. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د 344 میلیونه افغانیو په ارزښت کرنیز پورونه منظور کړي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته ویل دغه پورونه په 4 برخو کې ورکول کیږي. په دې پورونو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې کوپراتیفونو، د وریجو د پروسس یوه فابریکه، د وړو د جوړولو یوه فابریکه او دغه شان د کارتن جوړولو یوه فابریکه جوړیږي. ښاغلی رستمي وایي چې دا پورونه د کرنې د پراختیا صندوق لخوا چې یو مالي دولتي غیر بانکي بنسټ ته د یاد وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي ورکول کیږي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې یاد صندوق د خپل تاسیس له پیله تر دې دمه 14 میلیارډ افغانۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول بزګرانو ته په بېلابېلو برخو کې پورونه ورکړي دي. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې.